زمارونو منګه مخکم دغه ویل چې زمارونو مزای کوي دا ټیم وسم درخواست کوم د نوجوانانو ته ویم دا خسته ځواني مزای کوي په پبجي گیم باندې دا خسته ځواني مزای کوي په پی پایر گیم باندې دا خسته ځواني مزای کوي په ارتغل ډرامه باندې زمارونو ډېر په افسوس سره ویم چې نن زمونږ قیمتي ټیمونه منګه په ابسیاتو کې ځای کړه که منګه بیا خبره کوو چې دا ابس کار دی مه کوئ دا بیهوده کار دی مه کوئ ټیم خپل قیمتي په دې مه ضایع کوئ خلک بیا بدنامې لګوي دا رسنه څه خبر دی کله وایي دا کار د پخپله باندې کړی دی دا گیم یې پخپله باندې کړی دی نن ستا د خیر خبره که موږ کوو الټه په ځای دې باندې چې ته شکریا ادا کړې ته الټه الزام بهتان لګې نو مخکې به موږ ویل چې یاره جي په دې پبجي گیم باندې خپل ټیم مه ضایع کوئ اچانک مرګ بدل راشي زمارونو موږ چې کله خبره وکړو موږ خو د خلکو د خیر دپاره کوو خلک الزام لګوي لیکن وروسته بیا وګورئ حقیقت د هغې څه راوځي تاسو به اوس اورېدلي اوس د جون په دې میاشت کې اوس نوې شوي د 5 تاریخ دی د دې په دې اولي تاریخ کې پبجي گیم چې کوم اپډیټ شوی دی په پلی سټور وغیره کې هغې کې د تایید سره راوتلي تاسو کتلي دي موږ ویل پبجي گیم مه ګورئ دا مه کوئ پبجي گیم کعبه پکې مخې ته راځي په هغې باندې بایر کول وي لیکن نن خبره سره راووتله خبره راووتله د نوي ویډیو شایع شوې تاسو وګورئ په خپله باندې پبجي گیم کې تا ته دا درښیي چې لاول به تاله هلته یو بوت راځي او چې کله ستا کم هغه پلیر دی کم ستا کلاړي دی او کم کس چې پایر کوي هغه چې اسلحه رالي نو لاول به ځي بوت ته به سجده لګوي بوت ته به ښکته کېږي بیا به وروسته هغه اسلحه وله ورکوي یعنې تا نه بت پرست جوړوي تا نه مشرک جوړوي ستا اولاد ته نه شرک دعوت ورکوي دا ظالمان موږ به ویل پبجي کې مه کوئ خلکو به ویل دا څه وایي دا سړی راشي وګورئ نوې اوس دیو جن سعودي عرب د علماو د الجزایر د علماو د مصر د علماو فتوا راله نوي چې پبجي گیم کې صریح کفر دی په دې کې صریح شرک موجود دی که ډرامې خبره به هم کوله ما ستا د خیر دپاره ویلې چې ستا نظر محفوظ شي تا الټه الزام په ما باندې ولګاو چې تا پخپله باندې کتلې ده آیا د منکر د رد دپاره به سړی پخپله دا کار کوي زه چې به سګرټ باندې رد کوم د هغې به دا معنی چې ما پخپله سګرټ لاول څکړي زمارونو موږ مخکې هم دقه ویل چې زمارونو مه ضایع کوئ دا ټیم اوس هم درخواست کوم دې نوجوانانو ته ویم دا خسته ځوانۍ مه ضایع کوئ په پبجي گیم باندې دا خسته ځوانۍ مه ضایع کوئ په پی پایر گیم باندې دا خسته ځوانۍ مه ضایع کوئ په ارتغل ډرامه باندې اچانک مر روان دی او ته ارتغل ډرامې ته ناست یې پبجي گیم ته ناست یې مرد له راشي ته به څه وایې الله ته اخر ته ماته ویې وه چې په دې حالات کې تا له مرګ راشي ته به څه وایې الله ته تاسو څه دلیل دی چې دې الله ته پیش کړه دې د جواز چې الله دا جایز کارو ما کاو څه دلیل دی نن منګه وی په تحدي سره چیلنج سره وی منګه یو دلیل پیش کړي د دې جواز منګ به شروع کولتا حالات نورو ورځ په ورځ باندې خطرناک والی طرف ته روان دي سنگین والی طرف ته روان دي پته نه لګي اخوا به کوم قسم عذابونه راځي یو عذاب دی چې موږ پې مبتلا شو کله د کرونا عذاب په هغې باندې موږ مبتلا کیږو کله د مهنګایي په صورت کې اوس وګوره هر سړی په دې غم کې تیلو پسې هر سړی ګرځي تیلو پسې تیل نه میلاویږي